ملک وو زب پکې همدغه ملنګ او درویش د زمانې ما تب همدغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحبه صاحبان خزم ترکای اسپی مزیبم تاسو کوئ ما د پاره مزین نشته خزی او لوړی بربنډې ګرځي دا چوبرې ویرې خو یې که نه دا یرړی ګډې چې په دې سرکونه اوړي او راوړي یرړی ګډې دي ګډې د دې خاوندان وي شریفان مونږ شریفه خلق په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي دا څه شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خلق سړی وانه چي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که د خرې ته به ای شرمېدلو ته چې خراب بار په پټو کې پرېږدي او سهار له ګیلې کوي چې د هلکه یا خرونه ورانې ولې کړې نو د خرونه څه ورانې دی ورانې خو ستا و چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلی ورته یو کال نه ورغلی که بل کال د جشن نامه چا اغستی وی زما په دې مخ کې کړی که داسې نه ده که دکاندار ویلی وی چې زه نه ورځم په دې پلیت ځای کې زه نه دکان لګوم ما ویلی وی چې زه نه ورځم زوی مې ویلی وی چې زه نه ورځم ښځې مې ویلی وی چې زه نه ورځم لور مې ویلی وی چې زه نه ورځم ټولې علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړی وی په درېیمه ورځ به جشن تښتېدی که نه دا سینماګانې به ستا په ملک کې ولې وی که ته نه ورتلی ګناه خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده ګناه خو ستا ده سیلاب دی یو څه که ته نه ورتلی سینما به ولې خلکو په شپېته لکه روپۍ اخیستی د سینما ټیکټې به په بلیک ولې خرڅېدی که ته نه ورتلی ګناه خو ستا ده که نه دې خوا وګورئ جدو دې بند کړي که نه دا به خامخا جوړېدی ستا د ایمان امتحان به څنګه کېږي چې ګناه نه وی ټول هم نیکي نیکي وی نو ستا د ایمان امتحان به څنګه وی په دې خبره پوهېږئ که هسې له ماکو غوندې سرونه خوځوئ ستا د ایمان امتحان به څنګه کېدی چې خدای شیطان نه وی پیدا کړی یو ډاکټر دکان کې ناست وم نو یو زړه ښځه راغله نو سر مړی ډېر تور کړی و او بنګړي منګړي مچولي پیتي میتي په پوزه کړی نو کمپاوډر یې ورته وایي چې بوډا راځه دننه کښېنه نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کښېنه ادې ویل دا دې بچیه داسې بوډا یې نسه او ټوله داسې گنجی پنجی وا او یخته تور کړي هغه بابو چې یو ساعت تیر شنو بیا راغی ویل وجې نه دننه راځه کېنه ویل ښه ځواني کټی شي بیا دننه لاړه نو ما اړه کې راغله چې ورته ووایم څه خو مال خدای خبر څوک ده اوس ما ته کنځلې ومې نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږ زړې ډېر رنګونه ورغوي راولګوي خو هغه ځوانېږي نه اوس سړی دی ګیرې له تور رنګ ورکړي ګیره توره کړي یا برېتې تورې کړي یا سر له تور رنګ ورکړي هلته دی چې مخ ټول چیچړې چیچړې دی خوار شي نو ته په دې ځوانېږي خو نه که دا د خدای کار دی چې توره یې توره به وي او چې سپینه یې سپینه به وي نن ستا په ملک تاسو دغې له پاتې یې تاسو خیمه دا جومات کې چې ناست
دی روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه؟ ساره روان یم یعنې ځینې اتوار ما چې روژه د مور صحیح وه. مور دې کله نیولې وه؟ ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه. نو تاسو دغې لپاره روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح؟ سهارم یو شیخ راغلی ما چې دې ګیرې نه دې ونیسم او د دیوال سره د ډچومه ته څه د بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو. روژه وخوړی شوې، روژه وخوړی، ټول اسلام دې وخوړو، پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه شوه، روژه وخوړی شو. په یو ښار کې په دې بالا ماڼۍ کې چې 3 ځایه کې روژه او کوجۍ ټیک ده. تاله خبر در ورسېدو روژه دې ونیوه، ماله نه دی را رسېدلی، ما نه ده نیولې. ماله کله خبر راغی ما روژه ونیوه، خبره خلاصه روژه وخوړی شو، روژه وخوړی شو. دا ډرامې به یې صاحبه 29 ورځې روژه د چا صحیح وه؟ روژه ټولو ستاسو کپړې خوړې 29 ورځې به دا ډرامې یو کمپل 13 باندې به د 9 اسمان نه میاشت راوباسي. بله ورځ خو محمد خان جومات کې واورئ تاسو دا شیخان میخان پوستکي به دنه وباسم که محمد خان صاحب جومات کې مې ګیرې والا ګواه ولیدو، ګیرې والا. ما خو پروسه کال په تاسو ډېر اعتبارونه کړي. 4 ګنټې هلته مونږ ناست یو رانغی چې یم د جمعې په شپه لیدلې ده یم د خالي په شپه لیدلې یم نن چېرته ولیده، یو رانه په دغه شپه شیبه ګیرې والا هم پیدا شي، شیخان هم پیدا شي، تبلیغیان هم پیدا شي، امامان هم را پیدا شي. جمعه لیدلې هلته لسو کسو لیدلې ګیرې به در نه وباسي. نور میاشتو ته ګورئ نه، او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې در ننوځي، خدای چې د ښځو هم سپوږمۍ نامه ده که څه بله ده، راشي هلته کلمې تېرې کوي. 4 ګنټې زمونږ ډپ پړق وچاو. جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده، د خالي په شپه لیدلې ده، یو او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا کېږي. خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اخیستي دي، پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي. مال پرېږدم دې نه، مال تیکو کی مورتا ہے پر ٹیلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تے تیرے کمبر دا چمڑا میں سڑکاں تے لاس. تاسو خبرم یې مال برامنډه کې جاله مولانا صاحب دا کار دسه مال را نشي زای دې ممبرانو د ټټو ځامنو پسې ګرځي. کونسلر لم ووټ ورکړی هغه پسې ځي، که صوبایي ممبر لم ورکړی ور پسې ځي، د غولو ګروډي جوړ کوي او په سرونه ورته واړوي. بې غیرتو څه ایمان ځان کې پیدا کړي، په سوټو یې ولئ، د غولو په روړو یې ولئ. زما کور به پرېوځي والله چې زه د دې ښځې پرېږدم. شرم وکئ، حیا وکئ، لږ غیرت وکئ. څوک درته راشي زما وروڼه نه د خرې رورې خو چې خر درته خوله وړپئ بسته ورته متیازې را پرېږدي. دا هغه معززین دي چې چا پرون خپلې ښځې د هندوستان هغه ډم ته وړاندې رسته کولې، او دوی چې کیني نو دوی وایي چې دا مونږ غوندې شریفانو ژوند تنګ دی، دا مونږ غوندې شریفان. ته شریف یې؟ دله ښځه دې ډم بوی کړه او ته شریف یې؟ پرېږدم یې نه، خو ارمان د ایمان دی نو داسې زور به لاس کې را نه شي چې په هر سړک د سرونو ډېرې پراته وي او نور په خوله دوی شرمېږي نه، بې حیا دي. قسم په خدای زما دا د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي. دا ځن طلاقي چې دي چې ښځه هم وخاندي، اوس بېړه دی او دوی سره څه چل